آداب ضروری د قرآن د لوستلو دا دي چې پورا اودس کې وي او تحیات په شکل کې یا به پرلت وهي او پاجزه بکینی او دغه شانتي غوړه دا چې په جمعات کې تلاوت کې و اي يكون في المسجد په جمعات کې تلاوت ډېر ثواب دی کور کې په کار دی خو د جمعات د لوستلو ثواب زیات دی او دغه شانتي په منځ کې نفلو کې ډېر وای څومره تلاوت په کار دی د مخکي بزرگانو صحابو تابعین او اولیاء خو ډېر لوی اهتمام بعضې کسان داسې چې یو شواروس کې به یو ختم کو بعضې داسې چې څه د پاسه ختم به یو شواروس کې کو بعضې داسې چې دریو شپو کې به ختم کو اکثر صحابه داسې چې یو هفته کې به د قرآن ختم کو دا حزب حزب به ویل او ځینې کسان پکې داسې چې میاشت کې به قرآن ختمو ځکه هغې به قرآن کې سوچ کو او درس به هم کو نشر د علم به هم کو نورو خلکو ته به هم ښودو نو د تلاوت موقع به ورته کمه وه یا به د دنیا څه کسب کار کو نو د تلاوت موقع به کمه نو میاشت کې خو به یې خامخا ختم کم از کم چې سړی د ورځې یو سپاره تلاوت خو وکړي که یو سپاره نه نیمه سپاره دی وکړي که نیمه سپاره نه یو 15 رکو خو چې د ورځې وایي د دې نه کم د رستنو د دې دور د علماو چېرته ارشاد ما نه دی کتلی چې د پاو نه کم تلاوت زموږ شیخ و مرشد فقیه العصر مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې کم از کم 15 رکو تلاوت خو په کار دی د ورځې امام العلماء والصلحاء حضرت اقدس مولانا سید محمود سندل بابا رحمت الله علیه فرمایل یو سپاره تلاوت بکې دا څه مشکله خبره نه تاسو خپل خبرې سار را تر ماسخوتن حساب کوي بې ضرورته سونه چې یو سړی سر را پاس یو خبرې شروع کړي یو خبرې کوي او کوي او کوي دا خبرې به نه ختمېږي رښتیا به یو دوه دریو کې بیا ټول دروغ وایي دې ته څه ضرورت دی په دې هم سوچ کړی دی ضرورت نشته دا دومره لوی نقصان جوړ شو چې یو سړی خاموش ناست دی هغه وایي دا کبرجن دی د چا سره خبرې نه کوي خبرې داسې تقوا ګڼي مینه او محبت ګڼي حالانکه دا عمر ضایع کول دي الله دې موږ تاسو د خپل وخت قدر کوونکي وګرځوي دا زړه سختۍ دا فضول خبرې او دې کې دروغ راځي فضول خبر راځي د لوی خبر راځي چې غلی ناست خاموش دا لوی نعمت دی الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي او دارنګې د قرآن تلاوت په داسې درجه په کار دی چې ستا د دنیا کارونه هم خلل کې پرېنوځي وجود ته دې نقصان نه رسېږي او ترتیل هم پرې نه دی صفا صفا ویل او فهم د دې معنی د کولم په نه پاتې نشي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې زه سورت بقره او آل عمران صفا صفا ویم او د دې معنی ته سوچ کوم دا ما ته ډېره خوښه ده د مکمل قرآن ختمولو نه چې سوچ پکې نه وي نو څوک چې وخت مومي نو قرآن مجید دی لولي دې سره به ثواب زیاتېږي د زړه خیرې به پاکېږي غمونه ختمېږي عثمان ذی النورین رضی الله عنه به یو رکعت کې قرآن ختمول امام ابو حنیفه رحمه الله به رمضان کې یو شپې ته ختمونه کول یو د شپې یو د ورځې یو تراویح کې امام شافعي رحمت الله علیه به په رمضان کې شپې ته ختمونه کول یو د شپې یو د ورځې نو ختم د قرآن چې بیا ته کله کې نو که چېرته د شپې دی ختمولو نو د ماښام په سنتو کې ختم کا یا د هغې نه رستو ماښام نه رستو چې د شپې دا ټوله شپه په برکاتو کې راشي او دعاګانې تا ته ټوله شپه وشي او که د ورځې د بیا ختمونو د سهار په سنتو کې اخري صورتونه ولوله یا د سهار د سنتو نه رستو یې ووایه چې دا ټوله ورځ تا ته د فرشتو دعاګانې متوجه شي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چا چې قرآن ختم کو او دې پسې دعا کولا نو دا دعا قبلیږي انس ابن مالک رضی الله عنه چې کله قرآن ختم کو خپل اهل به را جمع کو او په جمع به دعا کولا نو دا ادب د قرآن دی چې سړی د تلاوت نه او ختم قرآن نه رستو دعا کوي
الله دې موږ تاسو ته د قرآن مجید سره تعلق مضبوط نصیب کړي او الله دې موږ تاسو د قرآن مجید صحیح عاشقان وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.